باندې د ایټالیا دا د موږ را بلد ده موقع یې کړلو وایي ایټالیا ته په کښتۍ کې وله مسې راوړو په دغه شي کې واچوو دومره پاډلونه را باندې وویله په دومره پاډلو خو مکې ته خلک رسېږي موږ لا یو پاډل نه ده پاس کړی او بس دوکه کیم لارې سختې دي وروڼو مه راځئ بس په ټیفي کښېنئ او دا سمندر څومره غټ دی دا سمندر دومره غټ ده سر او بیخي نه معلومېږي دې ورځې به مزل پکې کړی مونږ دا څلورمه میاشت طرف را نورک د کوم طرف ته لاړو او نور دی دومره ډنډ ښه دا د خوراکي سامان به د غټ ظلم را سره کوي په دې کې شیان راته اچولي یو او بس دا اوبه دي چې په اوبه هم تروشي دي دا پوهېږو څه چې پکې اچولي دي لارې ډېرې سختې دي که نه لارې ډېرې سختې دي مه راځئ سلامونه ستړي مه شئ ګرانو لیدونکو هیله ده روغ اوسئ او ژوند مو په خوشحالیو سره روان وي د ایران پلازمینه تهران دی او نن زه ملګری عابر صاحب بیا هم په چکر باندې راوتي یو دلته یو دا د دوی په اصطلاح دوی خو ورته مصنوعي سمندر وایي نن زموږ ورځ د چا په اصطلاح چې ډېره نوې ده ځکه چې ټوله ورځ ګرځېدلي او مازدیګر تر دې ځایه پکې راورسېدو د ان صاحب غوښتنه وه چې دغه مصنوعي سمندر که ووایو دلته په سمندر باندې مشهور دی خو سمندر ورته نه شو ویلی نو کښتۍ ته راولوېدو دا دی پکې ګرځو وګورو چې څه کېږي زما توجه بل طرف ته شوه نو ان صاحب ستا غوښتنه پر ځای شوه او بلې نو ښایسته ځای دی هم دې سایډ کې عابر صاحب دغه کوم پارک چې دی که نه ډېر ښایسته جوړ شوی یو خبره چې بیا هم باید خبرې اترې پرې وشي هغه دا ده چې ټولو مهمه یې دا ده عابر صاحب چې دلته که هر څومره لوی پارک وي یا د سیل د تفریح لپاره داسې ځای د هېڅ یوه روپۍ ټیکټ نه وي د سټرینګ هم لږ هغه ته وښیه سټرینګ یې کومه لیدونکو ته دا د دې کښتۍ سټرینګ دی چې ان صاحب په اولو کې کله چې ور وختلو دا ویلي چې کوم طرف ته چې پښې یو نفر زیاتې وي د بل طرف د بل جانب نفر چې وي نو دغه هغې طرف ته دغه کښتي زور کوي خو اصل کې دلته خپله هغه د کنټرول یو سیستم لري چې دغه کښتي مسیر ته برابره شي نو واسکټونه یې ماشاءالله ښه واسکټونه او دا تا نه اغوستلو چې دا داسې دي لکه د شرواله هغه سایډ کومه چې منظرې دي دا به لیدونکو ته وښایو ته دې د پښې لږ کرارې اړوه چې بیا بېرته وویستلو دوبه نه شي